بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا مو غواړم. دا هم لال محمد دی. لال محمد شاید تاسې پخوا اشنا اوسئ ورسره. لال محمد دلته په یو چاردیوالۍ کې اوسېږي. نه خیمه ورته موږ یو کال وړاندې راوړې وه، د یو خوراکۍ مسه په هغه وخت کې خیمه هم ورته وواله، یو سترنجۍ وه. دوه درې ځله موږ نور هم راغلي له لال محمد سره ما خپل تر وسه پورې کومک کړی. خو د لال محمد مشکلات ډېر دي. لال محمد د شپې لخوا ښار ته ځي. بعضې مسایل د چې موږ نه غواړو چې ویې وایو د لال محمد دی او لال محمد دغه زوی دی. لال محمد ماما درته ووایم، کاکا درته ووایم، هغه د ژوند عمده مشکلات دې راته ووایه. د هغه ورک شوي زوی په اړه دې مو ووایه. بس هغه خو داسې دی چې ډېر وګرځېدلو، څه دره کې ونه لګېده. اوس دغه هلک دی، هغه نه هم لاس وینځه، بس بېچاره لاړ شي هغلته. تاسو ته خپله پته ده نو، یو نن به یو بل ته ورشي. دغه چوپال هم والې دی، دغه ټوټې موټې مسکوپ یې اچولي، هېڅ شی پرې نشته. ما مخکې غوښتل چې زه یادونه وکړم خو ما ونه کړه. په دې کې دغه یو ترپایزې ګوره ګڼ پرې اچولی، نور هېڅ شی هم نشته. یو پاره هم شي نن یو پلاستیک لاندې پرتې دا ګوره هم او هغه خیمه ستاسې د کور ودانې چې هغه را کړې وه، بس هغې کې سامان ټول ورغه کړې. مخوفیته وي ورته ګوره چې ماشومان کېناسته سم اور یې اخیسته. بیا دغه یو څپر هغه وښي وله، هغه رشکه یې د چا راویې په ډریورۍ باندې چلوي. هغه خوا کې ناجوړه ده، 8 ورځې کېږي تللي دي چاپېریال ته. بس دا لیله ده، بس څه به وکړو. لال محمد د شپې لخوا ښار ته ځي له خپل دغې زوی سره. د ورځې به ورته یو څه ځان ښه نه ښکاري، د شپې په تیاره کې ځي. بیا یو نانبایي ته لاړ شي، بل نانبایي ته لږه لږه ډوډۍ له نانبایانو نه راخلي، راوړي خپل اولادونو ته. لال محمد یو ځوان زوی درلود، ژوند یې جوړ و. اما نن چې پر دې حال دی، وجه یې دا چې د یو ځوان زوی د ټکسي چلوله او د یو ټکسي سره تر ننه پورې نادرکه دی. هماغه دی چې هغه د ژوند کومې ستړیاوې چې دي ټولې لال محمد ته تر اوږو شوې. یعنې که زوی ژوندی و شاید دومره سختۍ پرې نه وي. شاوخوا ډېر ښه کورونه دي، دا اوس هم د جنراتور اواز و، دا اوس بند شو. پس زموږ ماشومان تللي هغه سپینې بنګلې نه یې راوړي او وړاندې ځي هغلته تللي دي. او بس دغه حالات دی. دوی اوبه ولې نه درکوي تاسو ته؟ ولې نه درکوي؟ درته څه شی وایي؟ انګر زه نشته. دغه ځای نه چټي راپوهېږي اوبه په هغه ځای باندې چې ورته وایي چې اوبه مو ته وایي، اوبه مونږ چاته نه ورکوو. یو ورځ ماشوم دغه ګوره دا کونج کې دا ډیګی ده، یعنې وینې چې هسې روانې اوسي له دې بس ځایه. چټي هغه ځای باندې راچورېږي ښکته، ولاکې یې راکړي که نه. او هغه کورودان یو 15 پوښکې راته یو ډکې دي، یو 15 بل ډکې دي. هغه د ما ځینې وویل خاورې اوس هم نه لرو، د ګوره کندې مې ایستلي. هغلته مې دیوالګۍ ووهم مالزه خو ګوره هغه دغه ته مال یو چوپالګۍ مې جوړ کړو چې تشنابګۍ نه اوړی در باندې څه رقم تېرېږي؟ اوړی داسې تېر شوی دی چې سم اور هم اخیستی دی. په خدای ته به د یو شي دغه کې نه یم. ګټه یو دغه مې راوایست، ریبل او څپره باندې مې اچوله. یو څپره یم دا وښې ده. ستاسو د کور ودانې هغه دغه خو بنده ده، چوپاله ما سامان نه اوس همداسې کړی دی چې د خولې پورې هغه د سامان نه ډک دی. ګوره معلومه بیخي ته دې ځای نشي. لال محمد ورور ته کوم کار تا ته پیدا شي کار کوی شي نه شي کوی؟ ولې نه چې پیدا شي بس پخوا د تیاره کراچۍ درته ولاړه ده، په دې ولې یو ترکاري یو شی نه خرڅوي؟ دا کراچۍ مې د زوم ده، هغه دلته چا د کراته ورکړې وه، دروازه یې وړه ده، په هغې ننوځي. ما ته یې دلته راوړه، بیا یې دلته یې ودرول. دا ترپال هم د هغې دی. یعنې که یو کار تا ته پیدا شي لکه یو کراچۍ یو ترکاري فروشي کولی شي؟ ولې نه، هر څه یې کولی شي. ضرورتونه دې د ژوند څه شی دي؟ بس ضرورتونه ولا چې د زخ ډېر دي. دا اوس دلته دا ماشومان ناست یو ویل زما کالي نشته، بل ویل دا ګوره دا اوبه یې کوم ځای نه راوړي هغه ماشومان. هغه ویل جامې نشم نو زه څه وکړم. زما په غاړه کې جامې چې دي دا چا د الله په رضا راکړي. دغه څپلۍ وړوکي اختر کې چا اخیستې وي دې زوی ته نه، هماغه دي وایي کالي مال ګورې. بس الله مهربانه دی. بس
نور ټول معلومات تاسو ته شته دی. هغه بل دغه ته ده خپلواک شهزاد صاحب ته هغې ته ورغلم، هغه هم څه دغه وکړه خو بس کومک ونه شو سرکاري راسره چا ونه کړ. دوا درته که وویل ښې ډېرې په خدای ورسې چې ولې ګورو لکه خاص د هغه د کوی مور زوی بس دغسې مې زړه در باندې تکیې و. زه بیخي خدمت کوم. الله دې ګلې ګلزار زه لکه ښه ورځ درکړي. خپل کوم زوی باندې چې ته اطمیناني وی پې هغه درته د غیب را پیدا کړي، درته خدای د غیب را پیدا کړي تر څو دغه مشکلاتونه هم رفع شي. نو څه رقم چې پر هغه ډاډه وې دغسې پر ما هم ډاډه اوسه. خو ژوند دی، مصروفیتونه دي، تاسې په یو خوا موږ په بل خوا، ستړیاوې دي، لري خپل ژوند، هیڅوک هم ارام نه دي، هیڅوک هم خوښ نه دي له هر حالته. خو مهمه ده چې سړی شکر وباسو چې په صحت روغ یې یا کوم داسې ناعلاجه ناروغي نه لرو، یا دا ډېر د شکر ځای. نور دا د ژوند ستړیاوې دي، دا د ژوند سره مل وي، دا ژوند خلاص ټول امتحان دی او موږ او تاسې فقط په دې هڅه کې یو چې څنګه وشو کله چې دغه امتحان نه کامیابه ووځو. بس الله ته هم ځان سپارلی څه. خوشحاله اوسئ. یو څه م درته راوړي دا به تاسو ته وسپارو. دا هم د یو اندازه د سودا ده د لال محمد دی د کورنۍ لپاره، د اختر له خاطره چې په دوی باندې د اختر لږ ښه تیر شي او دوی اړ نه شي چې د شپې خونه لاړ شي بازار ته او هلته چاته لاس ونیسي یا د ډوډۍ په تلاش کې یا د یو څه خوراکي توکو په تلاش کې. د هغې له خاطره مو ورته دغه سودا تر دې ځایه راورسوله، تر څنګ چې دی لال محمد وروره یا ماما دغه 3000 افغانۍ دي. صحیح دی. دا ستا د اختر د مصرف له خاطره د دې ګلالیانو ته په کالي واخلې. اختر ته لا هم ورځې پاتې دي. هغه د چا چې دي هغې ته او جمله مسلمانانو ته کولی شي چې دعا وکړي. الله دې ګلې ګلزار لره، خدای دې د قرآن عظیم شان په خاطر دا دنیا هم درکړي، ودې هم خدای درکړي. ډېرې مرستې دې موږ سره کړي دي والله چې کاني وي در باندې پوه شي. او ولا که د دې یو ماشوم کالي مو دا بس سر د سبا نه دی ته کالیګان پرې باندې اخلم، دا کالي خو پرې کېږي. بس خدای دې وکړي چې په دغه باندې ماشومانو کالي هم پرې وشي او پر دغه باندې ستا یو څه اندازه د کور هغه کوم ضرورتونه چې دي اختر پرې ښه تېرېږي. الله دې د قرآن عظیم شان په خاطر سره دې خدای دا دنیا هم درکړي، ودې هم خدای درکړي. الله دې ډېر ښه در سره وکړي. خوشحاله اوسه. مننه. خدای پاک دې ګلې ګلزار لره، هر قدم دې الله په تله د نیکۍ کې واچوي. که بس دغه مالات دې وګوره ورته بس بس خدای دې ورحمېږي. دا د مې دا سپلمۍ ملمۍ د کیلو دغه پوزکي چې هلته پراته وه مې راوړه، په دې سفر مې واچوه ډېر سم وورېده. بس دغسې مشکل مې ولا خوشحاله اوسئ. تاسو چې مې سلامت دا اوسئ. هیڅ شی مو خیر نه اوسئ. خوشحاله اوسئ ټول.